بسم الله الرحمن الرحیم. د انډیا او د پاکستان په منځ کې چې کومه جنگي صورتحال او اخر کار هغه دغه پوینټ ته ورسېدو چې انډیا تېره شپه په پاکستان باندې حمله هم وکړه. او د انډیا دغه دعوه ده چې دوی په پاکستان کې 9 داسې پوینټس دا ټارګټ کړي دي چې دغلته د ټیرورست ټکانې وي یا سنټرې موجود وي او دغه ته یې بلها نقصان هم رسولی دی. په دغه پوینټونو کې دوی دا دعوه لري چې یو بهاولپور دی چې په دغه کې تقریبا 100 کیلومتره دیو په پاکستان کې دننه کاروایي کړې ده. بل مورید کې دی چې هغه د بارډر نه تقریبا په 30 کیلومتر فاصله او ګلپور چې د بارډر نه په 35 کیلومتر فاصله باندې دی او سوای کیمپ چې هغه د بارډر نه په 30 کیلومتره فاصله باندې په پاکستان کې دننه واقع دی. او په دغه ټول ټارګټس کې دیو د پاکستان دننه مدارس او مسجدونه نشانه کړي دي. د دغه ټولو خبرو نه څه ډېر سوالونه ذهن ته راځي چې ولې داسې خبره شوې ده چې دیو مدارس او خاص کر جوماتونه یې ټارګټ کړي دي او آیا دیو ته به ریسپاند په کوم لیول باندې میلاویږي؟ آیا ټټ پار ټټ یعنې د مدارس دپاره به دیو هلته منظر ټارګټ کوي او که نه څه بل رنګ به وي؟ د دې سره سره بله خبره دا ذهن ته راځي چې د دې باوجوده چې د ډېره ورځو نه مخکې انډیا دا دعوه لرله او دا اعلان یې کړی و چې په پاکستان به حمله کوو او د دیو نه به د پهلګام واقعي د هغې بدله اخلو، نو ولې د دې باوجوده دیو خپله دفاع ونه کړی شوه او دغه په پاکستان کې دننه کاروایانې د دیو نه د بارډر نه دننه کاروایانې ولې وشوې؟ او د ټول نه اهمه خبره ده چې دا په یو انټرنیشنل بارډر باندې دا حمله شوې ده او په یو انټرنیشنل بارډر کې تر دومره ډیره کیلومتره پورې دننه دا واقعیات شوي دي. نو په دې کې دا ریسپانس ولې نه دی میلاو شوی او په دغه ټایم باندې دغه څومره دوی چې ټارګټس کړي دي میزایل یې دغلته ورولي دي دا انټرسپټ شوي ولې نه دي؟ د دې نه علاوه چې د پاکستان ایر ډیفینس سیسټم ولې په دغه وخت باندې بر وخت کاروایي نه ده کړې؟ آیا په دې باندې دومره ډېر ډالره خرچې ولې روانې دي چې دیو عام سیویلین چې دا پاکستان ګورنمنټ وایي چې عام سیویلین دیو نشانه کړي دي، مدارس یې نشانه کړي دي، نو آیا دیو په خپل ایر ډیفینس باندې د خپل دغه سیویلینو دفاع نشي کولی؟ د دې سره سره په 2019 کې چې کله انډیا په پاکستان باندې حمله کړې وه نو د پاکستان ایرفورس ډېره په ښه طریقه باندې هغه انټرسپټ کړي وو او د هغو تیاری هم راټولې وه، د هغو یو پایلټ هم نیولی و. نو دا ځل ولې دغسې ونه شوه؟ آیا د پاکستان ایرفورس دغه ټیم نه دیو کمزوری شوی دی او که نه ترقي کړې ده؟ نو دا یو بل سوالیه نشان دی. د دې سره سره پاکستان په دغه حمله کې څومره میزایل دا انټرسپټ کړه او څومره انټرسپټ نه شو، د دې لا د اوسه پورې پته نه لګي. په دې باندې عوام د اوسه پورې د عوامو تایید نه دی اخیستی شوی او عوام په اعتماد کې نه دی اخیستی شوي. دغه واقعه دغه سیسټم ورته مخې ته نه دی راوړی شوی. د دې نه هټ کر ډېره اهمه خبره بله دا مخې ته راغلې ده چې چونکې د سینتاس معاهده چې کله په 1960 کې وشوه نو دا د انټرنیشنل قوانینو خلاف وه. نو پاکستان خو چونکې په هغه ټایم کې یو ډکټیټر و نو دغه معاهده یې ومنله ځکه چې هغه ته ضرورت و چې ګورنمنټ له خپل ایکسټنشن ورکاوه، خو دا د پاکستان په مفادو کې نه وه ځکه چې 3 داسې سیندونه د دیو نه وګرځولی شو چې هغه د اوبه پاکستان ته راتلې او د انټرنیشنل قوانینو خلاف داسې ناممکنه وي. خو اوس هغه سینتاز معاهده انډیا ختمه کړه، نو په کار ده چې دغه پاکستان هم ختمه کړي او په دې باندې باقاعده دیو اکشن واخلي. د دې سره سره تېره شپه دیو دا دعوه لري چې د پاکستان چې کومه نیلم جهلم پاور پروجیکټ دی د هغې باقاعده تصاویر هم موجود دي، په هغې باندې هم د انډیا د طرفه اټیک شوی دی او هغې ته نقصان رسېدلی دی. نو چې آیا انډیا د پاکستان په پاور پروجیکټس باندې اټیک کوي نو د دې بدله به دوی څنګه اخلي، کله به اخلي او په څه طریقه او په څه ډول باندې به اخلي؟ آیا پاکستان له دا نه ده پکار چې د دې دفاع وکړي او په دغه ټیم کې دیو دفاع ولې ونه کړی شوه؟ د دې سره سره آیا پاکستان د دې بدله اخیستی شي او که نه شي؟ په کار ده چې د دې ټولو څیزونو بدله واخیستی شي او د سیویلین په منځ کې چې د دوی په ذهنونو کې چې کومه مختلف قسمه سوالات اوچت شوي دي چې د دیو اصلاح وکړی شي، ځکه چې دغه ټول خلک د دې سوالونو د جوابونو په انتظار کې دي.
او بل په دې کې اهم خبره دا ده چې پاکستان ګورنمنت دا وایي چې یاره په دې حملو کې ټول سیویلین ټارګټ شوي دي، نو که یو ګورنمنت د خپل سیویلین ته تحفظ نشي ورکولی نو دا خو ډېره کمزوري وي او بیا د انټرنیشنل بارډر تحت حمله شوي وي، د هغې د پاسه حمله شوي وي، نو پکار ده چې ډېر زر تر زره جوابي کاروایي وشي. او د دې سره سره انډیا د خپل چې څومره آفیشل سایټس دي د هغې نه هم ورکړي دي چې دیو په پاکستان کې چې کومه دننه حملې کړي دي، ټارګټ یې نشانه کړي دي، نو په دغې کې دیو یو پوځي سازو سامان ته هم نقصان نه دی رسولی. نو دې مطلب دا دی چې سیویلین ټارګټ کړي دي، نو پکار ده چې دغه سیویلینو بدله واخیستی شي.